کرزي او عبدالله له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه مهم خبر ته. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په غبرګون کې د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تیر حکومت د ملي روغې جوړې د عالی شورا رئیس عبدالله د پاکستان له لنډمهالي حکومت غوښتي چې ژر تر ژره په جبري توګه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د ایکس پر پاڼه لیکلي چې زه یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غواړم چې متمدنه او عزتمنه تګلاره غوره کړي. د تیر حکومت د ملي روغې جوړې د عالی شورا رئیس عبدالله هم په ایکس پاڼه لیکلي چې له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه کوو چې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ تر هغې چې پناه غوښتونکي په خپله خوښه خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره حاضر شوي نه وي د هغوی کوربتوب ته دوام ورکړي او د کډوالو له ځورولو او جبري ایستلو چې له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده ډډه وکړي. بلخوا د بشري حقونو د څار بنسټ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې له پاکستان نه د 1.7 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو له ډلې به چې په پام کې دا له پاکستان نه وایستل شي ښځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمن شي. له همدې امله دغه بنسټ له ځینو هیوادونو غوښتي دي چې پر پاکستان فشار راولي څو د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو بیا کتنه وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر هم وایي چې د 2021 کال له اګست وروسته له ټولو هیوادونو غوښتي چې د افغانانو له ایستلو ډډه وکړي. ګرانډي زیاتوي چې د دې پریکړې په دفاع کې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي. د له شک پرته د اندېښنې وړ خبره ده موږ د مسله له ټولو هیوادونو سره شریکه کړې چې د 2021 کال له اګست وروسته باید هیڅ افغان افغانستان ته ستون نه کړی شي او موږ له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې د دې وړاندیز دفاع کوو. له دې سره هم مهاله د بې پولې خبریالانو سازمان وایي له پاکستان نه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو د ضرب الاجل پای ته رسیدو وروسته 200 افغان خبریالان له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د پاکستان له لنډمهالي حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د خپله دغه پریکړه لغوه او د خبریالانو خوندیتوب د تضمین کړي. خبریال حشمت وجداني هم څرګندوي چې له بده مرغه د ډیرو دغو خبریالانو اقامتي وزارت شوي چې کولای شي د افغانستان پر اسانیزه ټولنه کې په ځانګړې توګه د هغو خبریالانو په منځ کې چې په تعهد او په پاکستان کې ژوند کوي یوه جدي اندېښنه رامنځته کړي. په پاکستان کې افغان کډوال حاجي نظر وایي اوس هم د پاکستان د پولیسو لخوا نیول کیږي او ځورول کیږي. بل له دې سره د پنجاب په بېلابېلو ښارونو کې هغه کډوال هم نیول کیږي چې ECC کارتونه هم ورسره وي. تر دې وړاندې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له پاکستان هیواد د څپ باندې 200,000 کډوالو د راستنېدو خبر ورکړی و او زیاته کړې وه چې د راستنېدونکو کډوالو د نوملیکنې لپاره په بندرونو کې د دغه وزارت کاري ټیمونه ګمارل شوي دي.